له الله سره د محبت کولو یوه معنا خو علي تفسیر دا کړې ده چې محبت له الله سره عبارت ده له اطاعت د الله او له عبادت چې د الله اطاعت کوي د الله خبره منې د الله حکم منې چې الله څه درته وایي هغه کوي چې الله دې له کوم څه منع کوي هغه پرېږدې نو دا له الله سره محبت او بعضې علماو لکه امام غزالي رحمت الله علیه دا یو عالم ده یو ډېر مشهور کتاب یې لیکلی ده احیاء علوم الدین په نامه باندې نو هغه دې کتاب کې وایي چې الله سره محبت دا محبت په خپله معنا سره ثابتېږي چې محبت وده ته ویل کېږي چې د سړي د طبیعت میلان و داسې شي ته راځي چې ده ته خوند دا د محبت معنا ده نو انسان چې خپل هغه انساني فطرت قطع نظر له نورو عوارضو پر کار واچوي د انسان طبیعي میلان وده ته ده چې د الله پر یاد و د الله پر ذکر و د الله پر عبادت و پر دې باندې انسان خوند کوي ځکه د انسان طبیعت داسې ده انسان فطري طور الله داسې جوړ کړی ده چې په یو شي کې کمال وویني اشی یې خوښېږي که ده ته ګټه ځینې رسېږي نو اگر که ده ته ګټه نه رسېږي خو د انسان طبیعت داسې ده چې په یو شي کې کمال وویني هغه ده ته محبوب وي دا د انسان طبیعت او کچیرې داسې کمال په یو شي کې وویني چې د هغه کمال په وجه ده ته ګټه هم رسېږي نو لا سره خو د ده بیخي محبت وي الله داسې ذات ته چې په خپل ذات کې کامل ده الله داسې ذات ته چې په خپلو صفاتو کې کامل ده اوس مثلا یو له صفاتو د الله چې ده د الله ژوند ده لا اله الا هو الحي القيوم الله ژوندی ذات او د الله ژوند داسې نه ده لکه زما او ستا ژوند په موږ کې هم ژوند شته موږ کې داسې ژوند ده چې یارې موږ ژوندي نه وو بیا ژوندي سو بیا دا د ژوند قوتونه په تدریج کې راقوي سو بیا بیرته دا قوتونه کمزوري کېږي اخر بیرته دا ژوند له موږ واخیستل شي نو دا ژوند خو دا خو لیکن کامل نه ده الله کې داسې ژوند ده چې نه چا ورکړی ده نه څوک ځینې اخیستی شي الله ژوندی وو الله ژوندی ده الله به ژوندی وي د الله ژوند کامل ده الله داسې ذات ده چې داسې کامل ژوند پکښې ده چې په بل مخلوق کې په مخلوق کې دغه ژوند نشته په هېچ چا کې لکه الله کې چې ژوند شته او ژوند په خپل ذات کې کمال ده دغه صفت په الله کې کامل ده نو دغه صفت د کمال په وجه د انسان طبیعي میلان ده ته وي چې له الله سره محبت وي ځکه د الله صفت د ژوند کامل ده داسې الله علیم ده د علم صفت په موږ کې هم شته د یو بنده علم چې په یو کار ښه پوه سي یو کار ښه وکړي موږ ته ښه خوند راکوي چې پلانی وله ډېر پوه دا کار یې ډېر ښه وکړي ما ته هم ډېر ښه خوند راکوي چې دا کار وکړي پوه سړی الله لره داسې علم شته چې نه چا ورکړی ده نیک څوک ځینې اخیستی شي او نه د الله په الله پاک الله جل جلاله په علم کې هیڅ یو شی پوښېده نه پاتېږي هیڅ اوس موږ ته م علم شته کتابو کې 3 مسلې هم زده یي 5 بیا نه یي زده د بازار په کار کې په 5 کارو پیږو په 6 بیا نه پیږو د کشمشو په تجارت پیږو د بادامو په دې بیا نه پیږو د بادامو په دې پیږو د پلمیټو په تجارت بیا نه پیږو د پلمیټو کارخانه چلولای شي درخت دا بیا نه شي چلولای
الله داسې ذات نه ده. د الله پر علم باندې هیڅ شی پوښېده نه ده، هیڅ. او الله لره لیدل سته، داسې لیدل الله لره سته. موږ هم شیان وینو، دا هغه ځایه څخه شی وینو. یو څه چې لري چې هغه دی مازې معلومیږي، چې ډېر لري چې هغه نه وینو، چې ډېر سترګو ته رانږدې کړو هغه هم نه وینو. الله شیان ویني، هر وخت یې ویني، په هر ځای کې یې ویني، په هرې طریقې سره یې ویني. الله لره داسې کمال د لیدلو سته. علما یې مثال وایي په توره شپه کې پر توره ډبره چې تور میږی روان وي، د دغه میږي په ادامه کې الله مازغه ویني. چې یو وارې خو توره شپه یي، ما او تا غویی نه وینو، اوښ نه وینو. بیا پر توره ډبره یي، بیا میږی هم په خپله تور ده، بیا نو د میږي ادوم به نو په کم انداز کې، بیا په دې کې دننه چې کم مازغه دي هغه به څونه دا الله ویني. داسې یې ویني چې ما او تا یو شی دغه نه سایدي دی. الله د داسې کاملو لیدلو خاوند. الله شیان اروي، خبرې اروي. ما او تا یم ارو چې ډېر نږدې په غوږ کې څوک غږ راوکړي غوږ هم کڼېږي، چې ډېر لرې اواز وکړي نه اروکړي، یا یو غږ واروسئ کولی نه شئ. کتابو مثال ورکړی د الله د دغه میږي د پښو څرپی اروي. دا میږی چې د شپې پر دا ډبره روان ده، یا د ورځې روان ده، یا پر دا فرش روان ده، د دغه میږي پښې چې کم حرکت و د هوا ته ورکوي، له هغه یو صوت پیدا کېږي، دا الله اروي. الله داسې ذات. نو له داسې کامله ذاته سره خو باید محبت پیدا شي، ځکه چې چا کې څونه کمال پیدا کېږي موږ ته هغه ښه خوند راکړي. الله کې داسې کمالات شته چې په چا کې نه دي جمع شوي. نو الله پاک انسان ته فطري طور محبوب ده. بیا زیات تر دې چې الله پاک له انسان سره احسان هم کړی دی، انسان کې وجود ورکړی دی، انسان کې صفات پیدا کړي دي. انسان هم په یو اندازه خبرې اروي، شیان ویني، تر یو وخته پورې ژوندی وي، په بعضو کارو باندې پیږي. دغه قوتونه خو ټول الله ورکړي دي. دا ټول د انسان په منفعت کې دي. سترګې موږ ته څونه کار راکوي، دا الله راکړي دي، خوښ یې راکړي دي. موږ ورته ویلي لا نه دي چې دا دوې سترګې خو موږ ته راکړه، نه هم دي ورته ویلي، الله خوښ یې راکړي دي. پر خرڅې کړي خو یې بیخي نه دي. غوږونه یې راکړي دي، الله احسان کړی دی. پښې یې راکړي دي، الله احسان کړی. د انسان جوړښت حدیث کې راځي پر 360 باندې انسان الله جوړ کړی دی. 360 ځایه انسان دا ده که اوس ګوتې راټولې شي او خلاصې شي، هره ګوته کې 3 بنده دي، بیا د هرې ګوتې بیخ بند لري، بیا د ورغوي بیخ بل بند لري، چنګل بل بند لري. دا په عین حالت کې الله انسان ته د خپل کمزوري هم معلومه کړې ده، د په بدن کې څونه احسانات الله پر کړي دي، څونه ښه بدن یې ورکړی دی، لیکن په بدن کې دا کمزوري ده. اوس دا انسان دا سترګې دي ډېر شیان په ویني، دا خپله شا نه په ویني. انسان دا قدرت نه لري چې خپله شا وویني. دا الله دا وښکاروي چې ګوره ته په عین حالت کې عاجز یې، پر خپل ځان دې مکمل علم نشته. چې اوس یو څوک وایي ستا د اوږو د مابین ترجماني ته ما ته وکړې، ته نه وینې، نه هغه ته تعبیرولی شي. الله داسې ذات، الله کمال والا ده. ما او تا چې هر څو پر مخ ولاړ سو زموږ په کمالاتو کې نقصان وي. الله کامل ده، نو الله محبوب ده. امام غزالی رحمت الله علیه ویلي دي چې بذاته هم محبوب ده. بیا چې احسانات یې له تا سره کړي دي، ښایسته بدن یې درکړی دی، سترګې یې درکړي دي، غوږونه یې درکړي، لوی کړی بدن کې طاقت در پیدا کړی ده، پښو کې دې طاقت ته، کور ته ځې، مسجد ته ځې، بازار ته ځې، بلې خوا ته ځې، زوی یې درکړی ده، لور یې درکړې ده، ښځه یې درکړې ده، د غذا بندوبست درته کوي، سړې هواوې راولي، تودې هواوې راولي، بارانونه وري، لمر راخیزي، بادونه چلیږي، کله له یوه طرفه کله له بله طرفه. دا ټول ستا دپاره دي، دا کار ټول. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله خپل وایي هو الذي الله غذات خلق لكم ما في الارض، پیدا کړي دي ستای د ګټې دپاره چې دا څه په مځکه کې دي، دا ټول ستا دپاره دي.
څه په مځکه کې ویني دا مچ د ما او تا ځینې په عذاب یو دوا وي پر شیندو خوا مو تشنه کېږي الله زما او ستا د منفعت دپاره پیدا کړی دا هوا کې چې کوم بدی راځي فساد راځي انسان ته ناجوړي ځینې پیدا کېږي دا مچان جذبوي مچان یې ختموي مچ الله زما او ستا د منفعت دپاره میږی الله زما او ستا د منفعت دپاره پیدا کړی لمر الله زما او ستا د منفعت دپاره پیدا کړی اسمان الله زما او ستا د منفعت څه دونه احسانات چې الله له موږ سره کړي دي آیا موږ ته به الله محبوب نه وس الله پاک د دې محبت مظهر چې ته په دې دعوه کې صادق سې له الله سره که د محبت نه و نو د الله سره نه محبت کول خو د انسان د فطرت هم خلاف ده د عقل هم خلاف ده ځکه دونه احسانات چې الله له تا سره کړي دي دونه نعمتونه چې الله تا ته در کړي دي دونه وخت چې الله پاک ستا د غذا ستا د دوا ستا د بدن ستا د خواهشاتو بندوبست کړی د الله ساتلی یو ورځ سړی یو څوک میلمه کې بیا یو کال ځینې خوشحاله ایسي ولکه زموږ پام لا و پلانی راغی ول میلمه مې بیا زما دپاره دی تکلیف کړی ځینې خوشحاله د الله هره ورځ میلمه یې د الله هر ساعت میلمه یې الله هر ساعت انعامونه پر در اوري د الله د نعمتو باران د در باندې د الله په نعمتو کې پټ الله څونه احسانات ساتي او سره دې ځینې غواړي یم نه موږ نه له الله دوبی غوښتی د په خپله دوبی راسي نه م له الله زمی غوښتی د په خپله زمی راسي نه م له الله څخه لمر غوښتی د په خپله راوخیږي نه م له الله څخه شپه غوښتی د په خپله راسي ګوره هر څه الله په خپله راسره کوي الله تر مور تر پلار مهربانه دی خلک وایي چې زوی نه زاړي مور یې له زنګو نه رااخلي یارې به دی لغتې ویي بیا بې رااخلي الله ته لغتې ول په کار نه ده بس تا کې چې کم فطرت الله پیدا کړی ده د کم څه د غوښتلو هغه یې ستا بې ویلو درکړي دي نو داسې احسان یو څوک له چا سره کولی شي لکه الله چې له موږ سره کړی د دې تصویر نه کېږي الله داسې ذات دلته یوه خبره ده په دې خبره باندې پوه کېدل پکار دي موږ چې لمونځ کوو په دې لمانځه کې که 10 رکاته لمونځ وو که 20 رکاته لمونځ وو که 2 رکاته وو په هر رکات کې ځان ته موږ الحمدلله شریفه وایو هر رکات کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا خو جلا خبر ده چې ما و تان غریبان یو د دغې جملې په مطلب نه پوهېږو نو دا جمله خو الله رالیږلې ده پر پیغمبر یې نازله کړې ده د قرآن جز یې ګرځولې ده زما و ستا په لمانځه کې یې دونه مکرره راوړې ده چې په هر رکات کې به وایه شروع به له دغې جملې ورته کوي الحمد لله رب العالمین الحمد ټول کمالات ټول صفات کامله لله خاص الله لره دي صفات کامله ټول په الله کې جمع دي الله د کاملو صفاتو خاوند الله د زبردست کمالاتو خاوند الحمدلله دا معنا اوس خو یې وایو خو چورته بیا بل ځای لسواره یې ووایو پوه نه سو چې الحمدلله څه الحمدلله دا معنا چې الله د زبردست کمالاتو خاوند اوس نو چورت ووه خبره چې په خوله وسوه زړه باید څه رابطه ورسره پیدا کړي په الله کې کم کمال ده لکه مخکې چې ما درته وویل الله لره داسې ژوند شته چې نه چا ورکړی دی نه څوک ځینې اخیستی شي همیشه ژوندی دی ژوندی و ژوندی دا ژوندی الله لره علم شته الله لره قدرت کامله شته الله دا دون عظیم اسمان زما او ستا پر سر تکیه کړی دی هېچا دا ستن نه ده لیدلې نه یو میل لیدلی ده چې ورته
موږ دا کوچنی بام د ګوره 8 دانې میلان هم ورکړي دي، دا یو دین لري کې ځای ترې راتویېږي. الله دا دونه اسمان چې ته تللی ګرځېدلی په تیاره کې سپر سوی په توغندي کې تللی، تا د اسمان پای نه دی او نه دا ستا تیاره یو تنبیه راګرځولې ده. الله داسې ذات، الله د داسې کمالاتو خاوند، الله د داسې قدرت خاوند، او بیا سربیره پر هغه له تا سره احسانات هم کړي دي. بیا نو انسان فطري طور بس دایم دا دعوه وکړي چې الله پر ما ګران دی. د نبي علیه صلات وسلام صحابه هم ویل چې الله پر موږ ګران دی. حتی د دې آیات شان نزول داسې معلومیږي، داسې مفسرینو بیان کړی دی چې نبي علیه صلات وسلام مشرکینو ته راغی، مشرکینو بوتان ایښي وو، په غاړه یې د شترمرغو که د پیلي مرغ هګۍ ورځړولې وې، ښه یې ښایسته کړي وو، سجدې یې ورته کولې. نبي علیه صلات وسلام داسې کوي، په دا الله خوشحاله کوو، الله پر موږ ګران دی، زموږ له الله سره محبت دی، په دغه یې خوشحاله کوو. انګریزان د عیسی علیه السلام تعظیم کوي، الله خوشحاله کوي. یهود د عزیر علیه السلام تعظیم کوي، الله خوشحاله کوي. مشرکین د ملائکه او د بوتانو تعظیم کوي، الله خوشحاله کوي. الله خو هر چاته محبوب ده، کوشش کوي هر څوک په زندگی کې چې الله خوشحاله کوي. نو الله طریقه وښیي چې ګوره ته چې ما خوشحاله کوې، په خپله طبیعته طریقه ما شته، راست طریقه به زه در وښیم. اوس دې آیات کریمه کې الله د دغه طریقه در ښیي چې که ستا له ما سره محبت وي، ژوند پر دغه طریقه باندې روان که، نو دا به دې د خپلې دعوې ثبوت هم سي او زه به هم محبت در سره وکړم. که دې ژوند پر دغه طریقه جوړ کړي، نو له یوې خوا خو به ته په خپله دغه دعوه کې صادق یې چې رښتیا هم ستا له الله سره محبت ده. دا دعوه به دې صادق وي، دې دعوه کې به نفاق غلطي نه راځي. او له بلې خوا به الله وایي چې ته پر دغه طریقه زندگی جوړه کې، زه به له تا سره محبت وکړم. بیا نو انسان چې په خپله زندگی کې دغې نقطې ته ورسېږي چې اوس الله له ده سره محبت وکړي، زیاتې خو انسان کامیاب دی. الله چې له چا سره محبت وکړي، نو خپل محبوب ته خو بیا څوک مشکل نه پیښي، بیا به نه تا ته په دنیا کې مشکل پیښېږي نه په آخرت کې. او دا د انسان د زندگی مقصد دی. اوس کم څه موږ ته الله ښوولي دي چې الله وایي ته دا کار وکړه، زما به له تا سره محبت. ډېر اسانه طریقه الله راښولې ده، ډېر اسانه طریقه هم ده، کامیابه طریقه هم ده، ډېره اسانه او ډېره کامیابه. هغه دا د الله به نبي علیه السلام ته وایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ته ورته ووایه ان کنتم تحبون الله، که تاسې محبت له الله سره کوئ، الله تاسې ته محبوب وي، فاتبعوني، زما اتباع وکړئ. نبي علیه السلام ته وایي چې ستا اتباع چې راوبوله، بس ستا اتباع چې ده د دوی د دغې دعوې صدق ته چې رښتیا د دوی له الله سره محبت ته چې دا ستا اتباع کوي، او ستا پر اتباع الله وایي زه هم د دوی سره محبت